اوس به امیر تهکال ته انصاف ورکړل شي او مجرم که د هر چا په جامه کې وي د قانون مطابق به ورته سزا ورکړل شي. دوستانو سلام او مینه مې قبوله کړئ. دا پښتو پوسټ چینل دی او تاسو ته په یو نوې ویډیو کې هرکلی وایم. تازه خبر دا دی چې د پیښور صوبایي حکومت د پیښور های کورټ نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دي د امیر د کیس په باره کې یو جوډیشل کمیشن جوړ کړي او دغه واقعې د صحیح معلومات وکړي او فیصله دې وکړي. های کورټ هم کمیشن جوړ کړی دی او دغه کمیشن مشري د پیښور های کورټ جج جسټس لالجان خټک کوي. راپورټ کې ویل شوي دي چې زر تر زره به د قانون له مخې مجرمانو ته سزا ورکړل شي. د امیر تهکال په واقعه کې د پښتونخوا وزیر اعلی هم خپل کردار ادا کړی دی او هغه ټول پولیس والا او ایس ایچ او یې معطل کړي دي چې د امیر بربنډه ویډیو جوړه کړې وه او بیا یې په انټرنیټ باندې شیر کړې وه چې دغه ویډیو په ضد ټول پیښور او پښتونخوا کې په مختلفو علاقو کې او سیمو کې خلکو احتجاجونه شروع کړل او خلکو د پولیسو دغه کار ته د عوامو سره د ظلم په سترګه وکتل. دغه احتجاجونو نه وروسته صوبایي حکومت په حرکت کې راغی او د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه یې وکړله چې امیر تهکالي ته انصاف ورکړل شي او دغه واقعي مکمل معلومات وشي. دوستانو دا یو ډیر ښه خبر و، خو یوه خبره زه هم ضروري ګڼم چې په هره محکمه کې ښه او خراب خلک شته. موږ له نه دي پکار چې د یو څو پولیس والو په وجه ټول پولیس محکمه بدنامه کړو او یا ورپسې بد رد ووایو. موږ له پکار دي چې همیشه د ښه کار کولو سره د هغوی تعریف وکړو او په غلط کار کولو په هغوی باندې ګوته اوچته کړو او د یو مسلمان حق ادا کړو. دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوې مې وي درسره لایک کړئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.